سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله په دې ویډیو کې به زه خبره کوم په منټل هیلث یا په دماغي صحت باندې. دا ډېر مهم ټاپک دی، خصوصا زموږ په ټولنه کې چې کوم حالات روان دي او د کومو ناسازو سره چې خلک مخ دي، نو د دوی په دماغي صحت باندې د ډېر زیات اثرات دي. خو د دې سره سره دا ټاپک چې دی ډېر زیات اوږد او پیچیده هم دی، نو زه به په راروانو څو ویډیوګانو کې دا کوشش کوم چې دا حالتونه چې کوم دي، د دې چې کوم قسمونه دي، یا بیا د دې سره سره د هغو علاج څه دی، موږ ترې بچ کېدی څنګه شو، او نورې مهمې خبرې په دې حواله چې څومره هم دي، نو زه په راروانو ویډیوګانو کې ستاسو سره شریک کوم نمبر په نمبر دغه ټول حالتونه، دغه ټولې بیماریانې. خو نن بنیادي خبره چې موږ کوو نو هغه به په دماغي صحت باندې کوو، چې تاسو ته دا پته ولګي چې آیا دا دماغي صحت دی څه شی، یا دا منټل هیلث دی څه. اصل کې دا منټل هیلث یا دماغي صحت چې دی دا په درې حالتونو باندې مشتمل. یو ته موږ وایو نفسیاتي حالت، بل چې دی جذباتي حالت، او دریم محسوساتي حالت. جذباتي که موږ راواخلو نو جذباتي داسې چې لکه یو خبره یو کس تاسو ته وکړه او هغې ته تاسو څنګه جواب کوئ، یا هغه تاسو څنګه په مزغو کې اخلئ. بیا دغه ستاسو مازغه چې کوم دی، یا دا پروسیسنګ چې کوم دی، یا کوم تجزیه چې کیږي، نو چې هغه ستاسو په مزغو باندې حاوي کیږي ستاسو جذبات او که نه. که فرض کې ستاسو جذبات په دغه مزغو حاوي کیږي، نو بیا چې څومره حاوي کیږي او د دې څه نقصانات کیدی شي، نو د هغې بیا خپل قسمونه دي. دغه شانتې که موږ راشو نفسیاتي حواله له، نفسیاتي حواله داسې ده چې یو سړي تاسو ته خبره وکړه او ستاسو مازغه هغه څنګه تجزیه کوي، څنګه یې اخلي، په کم انداز کې اخلي، هغه په مثبت انداز کې دي که په منفي انداز کې دي، او بیا دغه خبره که بل کس ته وشي نو هغه یې په کم انداز کې اخلي. نو د دې سره بیا تاسو چې کله موازنه وکړئ د نورو کسانو سره، نو آیا د هغه خبره هم هغه شانتي خلک اخلي څنګه چې تاسو اخیستي، نو بیا خو ټیک ده. که تاسو د هغې نه زیات اخیستي یا په منفي انداز کې اخیستي، نو دغه بیا ستاسو لکه نفسیاتي، د دې ته موږ بیا دا ویلی شو چې ستاسو نفسیاتي حالت چې کوم دی هغه ستاسو په دماغي حالت باندې حاوي دی، یا هغه خپلې فیصلې ته نه پرېږدي او دی چې دی نو دغه فیصلې دی ټیک نه کوي. بیا دغه شانتې محسوساتي لکه موږ راشو، نو محسوساتي هم داسې ده چې په یو ځای کې تاسو ناست او تاسو یو خبره محسوسه کوئ، یا د چا یو رویه محسوسه کوئ او تاسو په هغې باندې ښه درته محسوسه نه شي، یا تاسو پوهېږئ چې دا خبره داسې نه وه په کار، نو د هغې جواب بیا تاسو څنګه کوئ په هغه ځای کې، لکه ستاسو څه بیا رویې په هغه ځای کې یا وروستو. نو دغه چې دی نو دغه ټولې حوالې چې دي دا بیا د محسوساتي اثر لاندې راځي. نو دا درې واړه رویې چې کوم دي، یا دا درې واړه حالتونه چې کوم دي، نو دا ډیفاین کوي یا دا ښیي خلکو ته چې ستاسو دماغي حالت تندرست دی که نه دی. دا درې څیزونه. او د دې دغه بیا داسې کیږي چې د نورو خلکو سره لکه موازنه د دې کیږي چې آیا یو خبره ده هغه په کوم انداز واخیسته، تاسو په کوم انداز واخیسته، یو واقعه ده تاسو په کوم انداز واخیسته. نو دا درې واړه څیزونه چې دي نو دا ستاسو په دماغي صحت باندې اثر انداز کیږي. دماغي صحت چې دی هغه اصل کې په عمر کې په ټولو وختونو کې پکاري، لکه د ماشومانو چې دی د هغې خپلې تقاضې دماغي صحت، بیا چې کله لوی شي او ځواني عمر ته راورسي د دماغي صحت بیا خپلې تقاضې دي دغه شانتې. او دا درې واړه حالتونه چې دا د هغې لاندې راځي دغه شانتې، که بیا عمر زیات شي د هغې خپلې تقاضې دي. په هر وخت کې د دې ضرورت او اهمیت په خپل ځای دی، خو خبره دا ده چې لکه د وخت سره د دې هغه اثرات په انسان باندې بدلیږي څومره چې انسان لویږي. بیا لکه دی چې ستاسو په ډیرو کارونو باندې بیا دی اثر انداز کیدی شي، لکه اوس ستاسو دغه درې حالتونه که په دې کې یو یا دوه یا درې واړه حالتونه ستاسو دماغي صحت باندې اثر انداز کیږي، نو د دې مطلب دا ده چې تاسو ته بیا دماغي بیماری شروع شوي دي یا شروع کیږي. دماغي بیماری چې کوم دي د هغه په کم سټیج کې دي، کم حالت کې دي، بیا چې دی دا په سایکوتراپي باندې کیږي، او د دې بیا د اندازه لګي چې یاره دا مرض چې دی دا څومره دته زیات شوی دی. په دې حواله باندې بیا خلک چې ګوري ځان ته، نو هغه لکه دغه ښکار شي د چا سره میلاویږي نه، په ټولنه کې خپل کار په صحیح انداز کې نشي کولی، او د مزغو چې کومه کیپیسټي یا څومره حالت نو په ټول حالت کې هغه خپل کار نشي کولی. د دې سره سره لکه دا دماغي
دغه چې کوم دی ناروغۍ چې کوم دی نو بیا د انسان په جسماني ناروغو باندې هم اثر انداز شي، لکه د دې سره شوګر کیدی شي، د زړه بیماری کیدی شي، د دې نه علاوه فالج. نو دا ټول څیزونه د دې سره براه راست د دې سره منسلک دي. دا ټول خبرې بیا چې دی نو په انسان کې کیدی شي. د دې سره سره لکه هغه که هر څه کار کوي نو هغه کې هغه دغه د ډیسیژن پاور چې څه ته وایي یا دغه اخیستو قوت فیصله چې څه ته وایي، هغه په هغې کې ډېر زیات کموالی او هر کار ورته دا ښکاري چې یاره دا زه نشم کولی، حالانکې هغه خبره داسې نه وي چې هغه ته انکار وکړی شي. بیا د دې وجوهات چې کوم دي نو وجوهات لکه زه راشم نو وجوهات هم د دې ډېر دی ټول نه غټ وجه خو یې جنټیک ده. جنټیک لکه په جینس کې را رواني، ستاسو په خاندان کې یو خبر را روانې نو دماغي بیماری چې کومې را رواني، خو داسې نه ده چې لکه په جینس کې یو دماغي بیماری راله نو د هغې بیا علاج نه کیږي. سایکوتراپي یا په خبرو باندې د علاج نن سبا په ټوله دنیا کې کیږي، او داسې خبره نشته چې لکه یو سړی په جنټیک کې د هغه په جینس کې خبر را روانه ده نو هغه د خامخا بس هغه مونږ دا کو چې نه دی خو نه جوړیږي. د دې سره سره لکه بیا نور ډېر خبرې دي او په هغې کې خصوصا د انسان تجربه ده چې لکه دی په ماشوموالي باندې یا په لویوالي باندې اوس چې کوم عمر کې دی چې دی د کومو مرحلو نه تېرېږي، د ده سره څه ناسازۍ شوي دي، څه د محروموخ کار شوی دی. د دې نه علاوه چې دی نو د کومې تجربې چې ده راوړي دي د ځان سره د عمر سره، او د اذیتونو ښکار شوی دی. په اذیتونو کې بیا د محرومۍ دي، اذیتونه دي، په اذیتونو کې بیا خپل قسمونه دي، لکه ذهني اذیت جدا دی، نفسیاتي اذیت جدا دی، جنسي اذیتونه جدا دي، د دې نه علاوه چې دی جسماني اذیتونه جدا دي. نو دا ټول عوامل چې دي د هغه په د دماغي حالت باندې یا د دماغي صحت باندې اثر انداز کیږي. د دې ډېر زیات قسمونه دي، لکه په ماشومانو سره به موږ خپله رویه څنګه ساتو چې هغه په دماغي صحت د هغو ټکي په کور کې یا استادان به ورسره څنګه رویه ساتي یا په ټولنه کې به ورسره څنګه رویه ساتلی کېږي چې هغه د دې څیزونو ښکار نه شي. دغه شان بیا لکه چې په لویو خلکو کې یا په ځوانانو کې یا د هغې نه زیات عمر خلکو کې د دې کم قسمونه دي او څومره بیماریانې دي، د هغې موږ علاج څنګه کولی شو، د هغې کې فرق څنګه کولی شو، بیا سایکوتراپي څه شی دی. نو دا ټولې خبرې چې دي نو انشاءالله زه به په راروانو یو څو ویډیوګانو کې ستاسو سره شریکوم، او هیله ده چې تاسو به ترې ډېر مستفید شئ. زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ، د خپل صحت نه آګاه اوسئ. د الله په امان.